دا څه رکو دا تیار کنه دی ولې زمونږ خراب کړه. یاره مالکه ستا ژوند ته ډېره زیاته خطره وه نو ما ځکه په دې سایلن باندې اوبه واړولې. خطره مطره نشته زمونږ تیار روټۍ ګډه وډه کړه او زموږ په کلمو کې منګکان نارې وي تا اوس موږ پرېږدو نه ښه. یاره جي ستاسو دا ګانه ما نه خرابوله خو لږ ساعت مخکې دې چې چلو که نه. نه هیڅ کلم زما دا نوکر داسې نشي کولی ځکه چې ده زما سره تقریبا د 10 کالو نه سیوا وشو خو په دې کې د دې حرکت نه دی کړی. دا وایم زه منم نه ته دومره خبره کوې که نه ته به موږ له ثبوت راوړې بغیر د ثبوته موږ نه منو دا خبره. هغه روټۍ او کانه خو تا ټوله موږ له ګډه وډه کړه خو ورشه او واسیب ته سره ووایه چې موږ له سره لږ شربت راوړي خو ته به ورشې او په هغه باندې به لږ نظر ساتې. صحیح ده ورشه زه شبه نه که دا تاسې چلو کو نوکر پته نه لګي کېدای شي زهر راته اچولي او تا ورته نور شربت وینا وکړه. څه کوې لکه نیک له پاڼې وړمه ښه راته ګورې چې څه کومه بیا هم تپوس کې وایي ستا نیک پاڼې خوري مړه نیکې نه خوري د نیک څارولی وړمه. ها نورې کیسې پرېږده خو نیک له شربت اوسه. ها مړه ولي ولې سړی یو د نیک نم تنګ راغلی و. هو مالکه والا یلکه دی داسې چلو کو اوس خو د شربت هم کېږو. نه که ستا ژوند ته بیا خطره وه په دې کې زهر واچولي وو. څنګه زهر و خو ده پکې چېرې زهر واچولي که نه نو دی به دې اوس یو ګوټو کي کاره پته به ولګي. یاره جي دا خو زه نشم څکلی دا ما تاسو له راوړلی خو دا والا یو ګیلاس نه اوس کا. یاره جي دا زه نشم څکلی دا ستاسو لپاره خصوصي دی. ودرېږه ما تاسو ته ویل چې په دې کې زهر دی. شبه لکه شبه د دې نه یو ګیلاس وڅښه دا زما حکم دی. شبه ګیلاس دې ډک کړه شبه. په دې کې څنګه زهر اچولي وو هغه خو د شربت وڅښه خو روغ رموټ دی. شابه که ووایه دا وختي په دې کانه کې او په دې شربت کې څه واچولي وه. یاره جي دا خو زم د دې مالک خېټه خرابه وه او د پوزې په شان بهېده نو ما چې راشه په دې شربت کې ورته د خېټې د درد دوایي واچوه. یاره جي زما نه خوله وښویده ما یې چې د وختي تله په دې کانه کې او په دې شربت کې زهر واچولو اوس ما معاف کړه. ها معاف دې کړه لکه ټوله دا کیسه وه راباندې کوه